أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. سورة الدخان دا مکی سورت تے پدې کې یو کم شپیتا آیتونه او 3 رکوګان او د دې سورت د مخ کی سورت سره ربط په یو څو وجو سره ده. اوله وجه دا ده چې په مخ کی سورت کې رد په دلیلونو د مشرکانو نو په دې سورت کې یرا د عذاب دنیوي ذکر کړي او نمبر 2 دا چې په مخ کی سورت کې ذکر د قباحت د اعراض کوونکو د قران نو په دې سورت کې عظمت او مقصد د قران مجید ذکر کړي او بل وجه دا ده چې په مخ کی صورت کې تکبر د فرعون په حضرت موسی علیه السلام باندې نو په دې صورت کې الله پاک کرامت د حضرت موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل ذکر کړي نو الله پاک فرمایي چې والکتاب المبین او قسم دے پا کتاب المبین خاربا دا سی کتاب جی آغا خار بیان کون کے دے انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین. نوردی کتاب چې د ښکار بیان کون کې ده گواه ده په دې خبره باندې چې یقینا مون نازل کړی دی دا قرآن مجید فی لیلة مبارکة پاشپا برکتون والا کې مفسرین لیکلی دی چې ردینا مراد شپه د لیلۃ القدر او لیلۃ القدر دا د روزي په میاشت چې په سوره قدر کې د هغه بیان شوی دی لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. نو ردینا مراد د لیلۃ القدر شپه ده او لیلۃ القدر دا پر رمضان کې وی چې د هغه دلیل په سوره بقره کې ذکر شوی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. مفسرین لیکلي دي چې ردی شپې د دومره لوی فضیلت دا د سوجنه ده نو دا ردی د وجنه ده چې الله پاک په دې شپه کې قرآن مجید نازل کړی دی. ردی د وجنه الله پاک دې شپې له دومره لوی فضیلت ورکړ. چې دا د زرو شپو د عبادت نه زیاته غوره. بعض مفسرین لیکلي دي چې د لیلۃ مبارکۃ نه مراد هغه د شعبان په لسمه شپه ده چې بعضی روایتو کې ذکر دي چې الله پاک په دې شپه باندې د انسانانو د رزق معاملې د فرشتو ته حواله کړ دا د مرګ ژوند وغیرہ د یو کال. نو الله پاک فرمای فيها يفرق كل امر حكيم
فیها یفرق پدیش پکی فیصله کیگی پا کتاب د ملائکو کی کل امر حکیم د هر کار چې حکمت والے نو دا خبره دا په مسلمه خبره ده چې الله پاک تقدیر د اسمانونو د پیدا کولو نه 50,000 کاله مخکې دا پیدا کړی دی او لیکلی وز دغه لوی رجسٹر د دینه الله پاک فرشتو ته د یو کال د پاره د انسان هغه کارونه هغه حواله کې وسپه په دغه شپه باندې تقدیر دا نه لیکل کېږي بلکې د هغینا فرشتو ته حواله کېږي د انسانانو د یو کال پورې د تقدیر او د پیدایش د رزق معاملې نو الله پاک فرمای فیها یفرق کل امر حکیم پدیش پکې فیصله کیږي په کتاب د ملائکو کې یعنی ملائکو ته دغه حواله کیږي سپارل کیږي کل امر حکیم د هر کار چې حکمت والے امر من عندنا په حکم کولو سره زمون د طرفنا انا كنا منذرين انا كنا مرسلين یقینا من لیگون کی در رسول رحمتا من ربک د وجه د رحمت د رب ستاد انه هو السميع العليم یقینا د الله پاک اوریدون کے او پوها دے رب السماوات والارض وما بینهما رب د اسمانونو او د زمکی دے او د هغه څه چې په مین د دې دوانو کې دي یعنی ټول مخلوقات ته رزق ورکون کې د الله پاک پس مکه اسمانونو کې چې څومره مخلوقات دي نور دی کارساز هغه الله پاک لیکن الله پاک فرمای ان کنتم موقنین کچری تاسو یقین کوئ نو انسانانو دا یقین او دا عقیده دا پر خو بلکې دا ذمہواری هر انسان دا په خپل سر باندې اغستی چې د رزق پیداګر دا خالص انسان وای چې دا زما کار او د هغې د پاره د حلال حرام تمیز هغه انسان ختم کړ الله پاک بل ځای فرمایي لا نسألک رزقا نحن نرزقک مونږ تاسو نه د رزق په باره کې تاسو نه کوو ځکه رزق دا خو مونږ تاسو نه کوو ستانه به د بندګۍ په باره کې تاسو کی او بندگی دا مونږ پرې خو دي نو الله پاک فرمای لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ مگر دا الله پاک ته یحیی و یمیت ژوند کول کوي او مړ کول کوي ژوند دا هم د الله په لاس کې دی مرګ هم د الله پاک په لاس کې ربکم ورب آبائکم الاولین رب ستاسو او رب د مشران ستاسو مخکینو چې ستاسو هم الله ده او ستاسو چې څومره مشران تیر شوي دي ستاسو د پلارانو نیکونو الله هم دغه ذات بل هم فی شک یلعبون بلکې دو په شک کې دي یلعبون په لوبو کې مشغول دي
یعنی سره د دې دومره دلایلونه بیا هم انسان د الله پاک په باره کې هغه عقیده او یقین نه لري کوم چې د لپاره لازم. نو الله پاک وایي دوی په خپلو لوبو کې مشغوله دي. دا دنیا دا په خپله الله پاک وایي وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. بس دا یو ټوغه ده او مثال د دې داسې دی لکه د یوې ډرامه انسان ګوري 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 چې په آخره کې د هغې نتیجه راوځي هیڅ پیدا بیا که انسان دغه خپل وخت په دې پسې ارمان او افسوس کوي نو دله هیڅ په لاس نه ورځي او کم چې داسې لیدلي چې هغه مړي شوي او دا وغیره وغیره په هغې کې هیڅ حقیقت. نو دا دنیا دغه شانتې انسان حقیقت ګڼي لیکن الله پاک فرمایي چې په دې کې د حقیقت هیڅ هم نشته. بیا که انسان هر څومره ارمان او افسوس کوي نو د په لاس باندې بدله هیڅ نه ورځي. نو د دې نه مخکې د ده دپاره الله پاک وایي چې دا پکار ده چې دی زما بندګۍ ته غاړه کیږدي او د خپله زندګي زما په بندګۍ کې تېر. حامیم. الله پاک عالم دی په معنی د دې حروفو. والکتاب المبین. قسم دی په کتاب ښکاره بیان کوونکي. انا انزلناه یقینا نازل کړی دی مونږ دا قرآن مجید فی لیلة مبارکة پاشپا برکتونو والا کی انا کنا منذرین یقینا مونږ یره ورکوونکیو فیها یفرق پدیش پکی فیصله کیگی کل امر حکیم پا ہر کار چی حکمت والوی امرا من عندنا پا حکم کولو سر زمون طرفنا انا کنا مرسلین یقینا منگا لیگن کی در رسولیو رحمتا من ربک دوجی در رحمت در ربستانا انه هو السمیع العلیم یقینا دا اللہ پاک اوریدن کے او پوہ دے پہرسا رب السماوات والارض رب دا اسمانونو اوزمکی دے وما بینهما او هاغه څه چې په منځ د دې دواړو کې دي ان کنتم موقنین کچری تاسو یقین کوئ لا اله نشتر حقدار د بندګۍ الا هو مگر دا الله پاک ته یحیی و یمیت ژوندی کول کوي او مړه کول کوي ربکم رب ستاسو دی ورب آبائکم الاولین او رب د مشرانو ستاسو مخکینو دی بل هم فی شک بلکې دوی په شک دي یلعبون فلوبو کی مشغول دی